د پښتنو غیرت پاکستان څنګه ورخطا کړ؟ د چمن پر لټ کوونکو ګواښ انتخابات نه پرېږدو، د دفترونو مخه بندوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر بولدک چمن لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد له تیرو 112 ورځو راهیسې پر لټ روان دی. د روان پرلط مشران وایي چې د دولتي ادارو مخې ته یې د احتجاج د غځولو پریکړه کړې او په سیمه کې د فبروري پر 8 نیټه د کېدونکو ټولټاکنو مخنیوي به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لا هم د پاسپورټ او ویزې د لازمي کولو له دریځ څخه نه دی په شا شوی، خو وایي چې له هغه کسانو سره به مالي مرسته وکړي چې د لارې د بندېدو په وجه اغېزمن شوي دي. له امریکا غږ سره په خبرو کې د چمن پر لټ ویان صادق خان اسکزي ویل د خپلو احتجاجونو د دوام په بل پړاو کې به د دولتي ادارو مخې ته کانټینرونه ږدي او لارې به یې بندوي. هغه ویل یا به انتخابات کیږي یا به پوله ایله کیږي. موږ کانټینري راوړو، په پرلط کې را سره پرتې دي، ټول دفترونه بندوو، هیڅ چاته د انتخاباتو د کولو اجازه نه ورکوو. وچ کلک به سیاسي ګوندونه د ایماندارۍ څاکونه راپورته کوي. محمد خان اسکزي او مولانا فضل الرحمن به یې راپورته کوي. موږ ته د سیاسي ګوندونو شاهرګ په لاس راغلی دی او هغه شاهرګ انتخابات دي، یا به انتخابات وي یا به لاره ایله خلاصه کوي. صادق خان اسکزي ویل چې په چمن ولسوالۍ کې انتخابات نه پرېږدي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اسکزي هم پرون پرلط کې وینا وکړه او وی ویل که لاره بنده وي دوی هم انتخابات کې برخه نه اخلي.